میشنوی؟ بله من صدایتان را دارم. شما میشنوید صدای بله مرا؟ مهربانی که بیادرام میشنویم. خب تشکر از اینکه بازم برای من نوبت دادین. ببینین شما از انفجار دیروزی گپ زدین. این نه انفجار آخری است و نه هم انفجار اول بود که رخ داد. یک و دوم ای که اگر یادتان باشه در چند سال گذشته که وقتی که دوستای داعشی جبهه مقاومت ملی خراسان به رهبری جناب امرالله صالح صاحب با شما در جنگ می بودن، دوستای خارجی می آمدن او را نجات می دادن و برای اینکه او را نجات بدن خطای نبرد شما را بمباردمان میکردن در مناطق شمال، در مناطق شرق کشور و انتقالات دوستای داعشی از یک منطقه به منطقه دیگر توسط شرق بالها. این کارهایی بود که ما شاهد صحنه ها هستیم و شاهد هستیم و افتخار هم میکنیم که ما در این راستا تنها نیستیم و تا جایی که ما معلومات دارم عملا همین حالا شاهد چی شما از آدرس آدرس کولابیا گپ میزنین، از جبهه منافقت؟ بله من پاسخگوی رسمی جبهه مقاومت ملی خراسان هستم. یادتان باشه چندین بار در سپیسا با شما جنجال داشتم. شما با کدام وجدان و کدام ضمیر اگر شما غیرت داشته باشین در دشت برچی شما سیاسرها را، دخترای جوان را که قلم و کتابچه در دستشان بود چطور جرأت کردین که به شهادت برسانین؟ چطور نمیشرمین باز اینجا به جرأت؟ ببین این جای شرم نیست. برای ما مهم اهداف است و ما برای رسیدن به اهداف از هر حربه و وسیله استفاده میکنیم. اهداف ما ضعیف نشان دادن کشور دولت شماست و ناتوانمند نشان دادن استخبارات شماست و تطبیق پلان هایی است که برای ما داده شده که شما باید پلان ها را عملی کنین. اگر شما متوجه شده باشین در افشار برای شما از کجا پلان داده میشه؟ ببین ما در این راستا تنها نیستیم. این دفعه خود سرطان 48 کشور آورده بودیم، او خود تیر شد 20 سال گذشته. این دفعه اگر کار ما بچله و جهان غرب، اروپا، اسرائیل، امریکا و فرانسه صدای ما را بشنوه، 80 کشور 100 کشور هم سرطان میاریم تا اینکه شما را دوباره بکوبیم، به زانو در آوریم و شما را ضعیفتر کنیم و نسلتان را گم کنیم و شما را از بین ببریم. یک دقیقه صبر کن. ما صاحب کو دیگه کشورهایی که مشت لغت ما را یاد داشته باشه در زندگی در پالی شما استاده نمیشه. این خواب از خیال است و محال است. خب شما اگر غیرت می داشتین امی 48 کشور چقدر شما را حمایت کرد، با تریلیون ها دلار به شما داد، با میلیاردها دلار اسلحه داد، تانک داد، رنجر داد. مگر اون وقتی که شما خارجی از افغانستان میبرمدن 20 سال خارجی شما را حمایت کردن، 20 سال بعد یک چیز میکردین شما اینقدر بیادبی ما باولتان اعلام کردین رفتین گریختین تاجیکستان. پس دیگه می کشورهای مثل که شما نام گرفتین و به کدام چشم با شما را حمایت کنه؟ شما خب بی غیرت ترین قشر دنیا هستین که با وجود حمایت 48 کشور وقتی که بادارتان میگرده شما تنبانتان ببینین ما گپ مرا گوش که ما و دوستای خارجی ما اهداف مشترک داریم، اهداف مشترک و برای رسیدن به اهداف ما گفتم پیشتر براتون که از هر حربه و وسیله استفاده میکنیم و او را وادار به این میسازیم و کوشش میکنیم، سعی میکنیم تا او در کنار ما ایستاد شوند. اگر متوجه باشین 2-3 روز پیش امپراتور شمال جناب عطا محمد نور و ببین رهبر پرافتخار هزارها امپراتور شمال خو موترش در سرحد تاجیکستان چالان مانده بود. ببین حرفای ما تمام نشد. دو سه روز پیش او رفتن به کشور عراق و اوجا با مقتدا صدر ملاقاتی داشتن و او را دعوت نبودن. ببین چون حسن خیل صاحب سلام علیکم. حسن خیل صاحب سلام علیکم. ورکه څو گزاره ستړی مشه نام خدا ماشاءالله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سوشل میډیا لیدونکو اوریدونکو چیرته تا د ټول ملګرو ته نیکی هیله سلامونه وړاندې کوم. ورکه د کولابي ته څو گزاره ورکه. اول به د شهیدانو باره کې یو څو ابو د شهیدانو روح ته دعا وکړو، بیا به وروسته دوی ته یو څو نصیحت وکړو. هغه کار کې دوی خو نصیحت نه مني، وایي خدای به لارې کړي پلان نشي کړل، نصیحتونه ورته وکړي سره کومه نو د شهیدانو ته الله تعالی جنتونه ورکړي، زخمیانو ته الله تعالی جنت فردوس ورکړي او ورسو ته الله تعالی اجر عظیم صبر جمیل غواړم. واقعا چې دښمن دا کوم شوم عادت چې دوی ترلاسه کړو یا ترلاسه کوي دا د افغانانو دښمنان دي، د اسلام دښمنان دي. موږ نور په افغانستان کې جنگ نه غواړو او هر ډله ټپاله چې افغانستان کې دغه رقم جنگونه غواړي او دغه رقم افغانان شهیدانې دا د افغانانو دښمنان دي، د اسلام دښمنان دي، بلکې دی بالکل د ټول انسانیت دښمنان دي. افغانستان کې نور جنگ ختم ده، نور به ډله ټپاله ختم دي، ډله ټپاله را پیدا نشي او نور دغه نظام ته چتر لاندې ټول افغانان یو پامن کې او سولې د ژوند کې
نو دغه ډلې ټپلې خو د شل کال موږ ورته په لایپو کې بغاري ولې چې مکوي دا په نظام صحیح کوي دا نظام سیده په پو دروي نظام کې سیده تاسو خو نه منله هر شپه هم لایپونه کول ورته نو چې په افغانانو رحم کوي ترحم کوي دوی چې خدای به لاري کړی تر اخره پورې پلار نه سول نو اوس چې کوم څوک راځي یا وایي چې زه شمال امپراتور ما او یا تانور یو څوک سیادي دغه ډلې ټپلې خو نور استعمال سولې او دوی موږ تاسو تجربه کړلې دا نور مې یادوي دا نور اتي ایکسپایر ختم شوی راسي د یو نظام تر چتر لاندې ژوند کوي او په طالبانو مغا کومه داسې نه چې طالبانو تخدان خاطر چاپلوس کوم یا کوم څه خبره ده دام په کې راني سي علي اوریدونکو یو خبره ده چې منګو تاسو یو ګریوان نصرونه باسو دا وطن نه جوړیږي والله بالله کې جوړ کې او طالبان ان شاء الله تر اوسه پورې پیدا لکمو جاته بسوي هر یو ته دا نوې نظام راغی خامخا یو څه یو کاسې نه بلې کاسې ته وباړای نو خامخا لکه ته جپیږي اوس ډیر کړه وان دي او دغه یو هیله تر نه کوي نورم کوشش وکړي دا نظام په خو دروي ټول افغانان په غږ کې ونیسي او کوشش وکړي استخبارات هم قوي کوي چې څوک دا رقم شوم اهداف ته ځان رسیدي دغه مخکې تر مخکې مخنیوي وکړي او باید دغه رقم شوم اهداف ته دښمن ونه رسیږي چې افغانان نور د ویر په ټغر کې نه موږ هر ورځ د یو څو مدلک په قرار او فیسبوک کې مو کمنټونه دي دعاګانو دي ان الله هدایت لیکل قراري ولا اوس بیا شروع سي دي نو طالبانو نه هیله کوم خاطر نه کوم استخبارات ډیر قوي کوي کوشش وکړي چې لکه جن راځي په موږ کې باید دا شای خنساسي چې موږ افغانان نور د ویر په ټغر کې نه جنرال صاحب زدر سره مکه چا کوم پښتنه کوله لندغر دغه لندغر غږیږي د لندغر سره خبره وکړه کولابی ببین ما هیچ نیازی به نصیحتتان نداریم ما خود ما عقل کل هستیم ما خود ما عقل عالم هستیم شما چند تا آمدید دست پیشا ما را نصیحت میکنید نصیحت نمیکنیم با سلور ما دان کجا با مشتی میکنیم دیوانه تو کجا هستی در تاجیکستان ششتی در کولاب ششتی از اونجا میای کولاب هم خانه اول دوم ماست تاجیکستان هم خانه اول دوم ماست ببین ما مشکل ما در است که خواسته های ما اگر برآورده شود ما با شما هیچ مشکل نداریم منتها چند تا از خواسته های مشروع ما همیست که 50% قدرت باید با ما واگذار شود وزارت های خارجه داخله ببین باش ببین 50% نه ما حق مسلم خدا میخواهیم ما 90% نفوس این کشور تشکیل میدیم ما اکثریت هستیم یک دقیقه صبر کن این حکومت نه دست نشانده امریکاست نه دست نشانده فرانسه است که برای ما آردر کنه 50%. ما برای تو بهترین ما باید کار به اهل کار بسپاریم. امرالله صالح بیای محترم را بشه اتانور بیای صافی کنه. بر ما اهلیت مهم نیست. ببین اهلیت مهم نیست. پایان مندازم تا یک دقیقه بیادبی نکن. دوستم بیا مبلین موتور ما رو تبدیل کنه اینمی کار است دیگه. تو چی رقم کار 50% میخوای؟ شاف وزیر تا ما کار میتم گرد تو بار موتور ما تو بخورین موتور صافی کنین پاک کنین پالش کنین تایر هوایش چک کنین اینمی کار این کار نیست. خر نداشتین محقق و دوستم خود چخ نمیزد که من خرکار هستم. سرشانای امریکایی و ناتو بی 52 آمد اینجا وزیر شد یا لباس 50% چی؟ ها 50% چطور است؟ مزه دانت چی خوردی؟ نه ما هر چی که خوردم مربوط به ما میشه. ما حق خدا میخوایم. اگر حق ما دادن نشه ما جنگ میکنیم. یک دقیقه جنگ کو دستت خلاص. یک دقیقه صبر کو تا درویش صبر کا جواب. جنرال صاحب یو خبره دا ګور ازرم د کدي پلار می هم پوار وی شل کال دی حکومت وکاو پاسید حکومت و چلاو ټول دنیا ور سره راغله و دي ټول دنیا پیسې ډالر ور سره خو دي نظام کې دي وطن کې دنیا یو مسلکی هسپتال جوړ ک نه یو مسلکی صحیح مکتب په جوړ ک نه یو مسلکی صحیح پانتون جوړ ک او خو بس شل کال تاسو تجربه سوی پری دا نور نظام دي شل کال دی نور ته پری دی شل کال دا خلک دا نظام چلی زبدي باري باوري من ان شاء الله د منګ نه افغانای مریض هندستان ته مجبور کیږي نه پاکستان ته مجبور کیږي او نه منګ یو افغانای محصل کومبل مرته مجبور کیږي چې هغه لارسي په بل ملک پاتون وای ان شاء الله هر څه مشکل د همینجا است که گپ از افغانیت میزنه. اگر نام افغانستان 20 سال پیش تغییر میخورد حالا ما از هر چیز خود پورا میبودیم هر چیز خود ما میداشتیم. ما چی ضرورت وقتی که کشور به نام ما نباشه هویت ما تحمیلی باشه. یک دقیقه کشور به نام توست فرانسوی یک دقیقه افغانستان خپل سره ودرګه د روسانو سره د جهاد لبرین ورسته دلته د کسان شاکته کړه د روسانو چې کله روسانو ماته وخوړله افغانستان څلور زره چاینه ټانګ درلودل افغانستان شپږ سوه باله تیاری درلودلې همدغه خاینانو همدغه کولابیانو دا اوس د طالبانو چې دا مزایلونه له پنجشیر نه راوړو د لونا مزایل دا سکټ مزایل دا تاسو ته پنجشیر ته ولې وړیو یوې ولسوالۍ ته تاسو کابل په کنډواله بدل که نور خو لا پرېږدئ چې دارالمان قصر او ارګ هم تاسو روغ پرې نه ښوده
تاسو په تنظیم جنگي کې هغه نخري وکړي، هغه دربدري وکړي چې افغانستان مسل کال ورسته پریښود. که تاسو د سړي ځامن وای او په خپل کې مې جګړه نه وای کړی، د افغانستان شتمنۍ مو نه ولټ کړی، ټانګونه مو نه وای کباړ کړی، د افغانستان تیاری مو نه وای کباړ کړی، نن به موږ په اسیا کې تر ټولو پرمختللي اردو درلودله. خدا تاسو خاینان وای چې کابل مو کنډواله ک، دا تاسو وای چې شپې څلور زره بالا چاینا ټانګونه، هغه ټانګونه چې ټول غل پیکار ټانګونه وسه مارش پاکستان کې د فوج سره دي. تاسو تیاری وړلې الته مور حواله کې، تاسو دوربر د مزایل چل ملي او بیم 12 د افغانستان ټول شتمنۍ کباړ کاراره په والله بالله په خپل سترګو مې لیدلې. قسم په الله درته کوم چې ما په خپل سلګونه ټانګونه داسې لیدلې چې ویل به کړي څلور ځای به کوم موټر کې جایدنه. دا خیانت هم دا تاسو کولابیان وکړه، دا تاسو چې افشار مو پر راکټونه وسه، دا تاسو چې کابل مو د رباني حکومت د پارک کې نه چلے، د لارګ نه دی باندې څو ځای و همدغه چې غنی په وخت کې عبد الله سره چنګاک نه سو نیمنم وس دی وای چې نیمنم نرده وس دی وای چې نیمنم طالب چې خلک غوګونه په دلته د قدرت جزیره او تانور به په شمال کې راجیک سو چې ما دا یک ساعت ارګه سقوط متم وسما ماغه خوبونه ویني دوستم راجیک سی په دغه عمر لکه دی غوي سار غونډه دا یک ما اگه دنیا امرای ما کمک کنه در یک ما طالب شکست میتیم. او بچه دیوانه تو در طول 20 سال قریه خود از طالب پاک نکردی، تو باز میای از ترکیه باز افغانستان میای باز قطعی کلی کتیت باز همون خواه دیدی که تو در دشت لیلی بازارات طالب از تیخ تیر خواد کردی. باور به خدا که اول اگر نرمی بودی غیرت میداشتی ما از مرگ شما لذت میبریم، ما از قتل و کشتار شما لذت میبریم. خونه در پنشیر دیدی چې تو په غانه تانه کشیدیم باز گفتن که الا مردم میکشه چطور شد؟ شما از آب سو استفاده میکردین وقتی که سرطان کشید تفنگ چې تو د غارا د مرغانچا پر شدین دوی چې په مرغانچو کې ونیسی درویش صاحب دوی چی میکنی وای تخم میکنم خازه سید لاس بجې دی ورځه ما خام چې بیا په چاپاراس یا ما غسړی بیا مرغانچی کې ونی وای چی میکنی اینجا وای ما روز دو دفعه تخم میتم. استغفر الله. دا خلک چې دي کنه که دا خلک اوس شرط لمنه وي دا ټول د شر الفساد دي. شر الفساد مخنیوي پکار دا طالبانو نه هیله کو ټول دوی له استخباراتو نه هیله کو چې چیرته شر الفساد کیږي مخکې په هغه کې دوی خنثا کوي چې افغانستان نو دا شر الفساد ختم شي او دا خلک چې دوستم وایي چې ما سره د دنیاوال کومک وکي او موږ د بیا په لاس ورځو کې 15 ورځو کې افغانستان نسم هغه خوبونه دي لاړ دنیا هم نړیوال دي هم ولاک افغانستان ته نور په چا پر او ګوري نور هغه د پرتګال ډک وینه چې دوی بیا راسي نور په افغانستان کې موږ نور جنگ نه غواړو امن غواړو سوله غواړو. درویش صاحب الله عزت شما جنگ نمیخواین تا که عذاب ما برآورده نشه ما جنگ میکنیم ما ترسو نیستیم نمیترسیم. یا بیادر جنگ نمیتونی تا مرغانچا پټ میشی دیوانه. بیادر نگو مرا یک افغان یک جنگال کولابی مرا چرا بیادر میگی دالخور کولابی مزدور پنجاب غلام پنجاب شما کولابی یک دفعه توهین نکن. جنرال صاحب دې وزیر په مخ کې ویل اله طالب پنجابای دا اله پلانې پنجابای دا چې کله بیا طالب راغی او تیاری دوی ته پیرپورت تراوړل پی ای پی په پاروت اسلام نوید صدای مردار نوید صدای مردار تاسو غاورم لومړی خو د سب ډیره پکړه کا باندې غاندو دا ډیر منافقینو کارونه و دا اورورا आवाज د ډیر کمزور ده. نوید بیادر شما عکس تان استاد نوید بیادر صدای مرا میشنوین او غږ دی اورم جنرال صاحب صدای شما را نداریم نوید غږ دی اورم جنرال صاحب غږ راځي تا خو نه بځای په غږ راځي صحیح ده خدمه خان نوید اورور مهرباني وکړه په پیغام د مامور باندې سوي وختل چې د حدیث باندې وای مدادي دوی شر او فساد کارونه دي دا کارونه کوي او دا تاجکستان نه کولابای چې اوس راغله دا سه غواړي تاسو لخلینه خبري واخلي او واسه غواړي چې پښتانه او طالبان له هزاره ورونو سره په جنگ باندې واچي د دې په خبر کې د دې په قصه کې مکیږي او دونه وخت دوی ته مو ورکو ځل تراسي خپل تبلیغات وکي تو چی دالخور هستی که آمده اینجا گپ میزنی که وقت ندی فلان است و بستمان است برو لو دالخور دا نه دیوانگی نکو دیگه دا نه شعور لري نه عقل لري نه منطق لري دا منطق اصلا قبلوي نه به منطقه خلک دي دالته راغلي داسې غاپي او د سپي په غپېدا باندې د سپي په خولې باندې جنرال صاحب غږ نه راځي مګ د بنده لندغر دیوانه داو نزن که بازم دستی چی را